شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پودکاسټ کې تاسو سره نیغ پنیغه مخاطب دی په دغه هیله چې روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په کالو به مزین یې. قدرمنو کتونکو اوریدونکو نن را سره په همراز پودکاسټ کې یو داسې شخصیت ناشته کړی دی چې اظهر من الشمس ته د هیڅ تعارف محتاج نه دی. تصوف چې د روحاني دنیا یو ځانګړی تسلسل دی او حضرت دغه میدان شهسوار دی. بلها خلک د دوی ور او در ترازی او د علم او د معرفت او د عرفان پتند باندې خړوب کیږي. نن موږ هم دغه چینی تراغلی یو. تاسو ته باندې شي چې زه تذکرہ کوم د حضرت مولانا شیخ اعزاز الحق شمس دامت برکاتهم العالیه. حضرت د ټولو لاول خو تاسو ته په خپل همراز پودکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیر مننه، الله مو خوشاله ساتي. مننه حضرت. خوشاله شوم چې تاسو سره د ناستي موقع په لاس باندې راغله. د روایت مطابق په دماړو به پښتنه دا وی چې حضرت شیخ اعزاز الحق شمس په کومه خوره باندې او په کوم سن کې را پیدا شو او به ابتدایي زده کړې د کوم ځای نو کې تر کومه حد پورې. صدیق صاحب تاسو ډاکټر صاحب دی ټول الله ډیر خوشاله ساتي. تاسو له پیښور نه راتګ وکړو دلته رالی په خیر علي درته وایم. الله مو ډیر درانه کا او الله مو درناوی نصیب کا. د دې خاورې او د دې ځمکې سره یو ډیر لوی تاریخ وابسته دی. شاه منصور ځان له یو ډیر لوی تاریخ لري او اگر چې دا خو په رقبه کې یو قصبه هم نه ده، یو کلی دی، خو په معرفت کې او په پیژندګلو کې په ټوله دنیا کې د بخارا ثاني لري او داسې ده چې لکه څنګه ام البلاد ورته ووایم چې د کلو په علومو کې دا یو مور حیثیت لري، لوی علمي تاریخ لري. زمونږ خپل خاندان د 500-600 کالو زوړ یو تاریخ دی. زمونږ نیکه مشر نیکه چې و هغه د سوات د نواب د چکیسر د نواب نوسی و او دلته نه بیا دلته کې هجرت کړو. د هغې په بنا باندې د هغې په اولاد کې په هر دور کې په هر صدای کې لوی لوی علما پیدا شوي دي. خپله زما پلار او زما تره چې حضرات شیخین باندې مشهور وو، هغه د دې خاورې سره تعلق ساتو او د افغانستان پورې د هغې او د رشیا تر باډره پورې بخارا سمرقند پورې د هغې شاګردان خواره دي او هغه اوس ډېر مشران دي، ډېر وفات شوي دي. زه خپله په دې خاوره باندې زما پیدایش شوی دی. په زما رور زما ډایره کې خپل ډایره کې زما رور دا تاریخ لیکلو چې 11 مئی راځي. 11 مئی د 1974 زما تاریخي پیدایش دی، د زیارت ورځ وه. صحیح، ماشاءالله ماشاءالله. حضرت ما د ابتدایي زده کړو حوالې سره عصري تعلیم مو کړی دی یا تر کومه حد دلته شاه منصور کې مې عصري تعلیم کړی دی په سکول کې، ګورنمنټ های سکول شاه منصور نه مې میټریک کړو. بیا د هغې نه وروستو زه د علمي زده کړې دپاره اکوړي ته لاړم. بیا د هغې نه منځ کې رالم، کلي کې مو مو بیا یو کال سبق ووی. بیا مالکای ته لاړم، هلته مې یو کال سبق ووی. بیا کوړي ته لاړم، نور څه سبقونه مې هلته خلاص کړل. د حدیثو دپاره بیا زه واپس د خپل پلار او تره سره دلته په شاه منصور کې پاتې شوم. 3 کاله مې د هغې نه سبقونه ووی او فراغت مې هم د دا کې شوی دی شاه منصور کې د هغې نه درسګانه. ماشاءالله ماشاءالله. حضرت عموما د کوم فضله چې فراغت وشي نو دا غي نه پس دا غوي خواهش وي او دغه هڅه هم کوي چې یاره د فراغت تبات ورته په یو فعال ځای کې درس ملو شي. نو د درس او تدریس آغاز مو د کوم ځای نو کو او په کوم مدارسو کې درسونو کو اوس کوم ځای کې تاسو خدمت کوي لګي؟ زما فراغت او زما فارغ کېدل او دستربندي هغه یو وجیبه انفرادي او نوعیت لري. د هغې وجه دا ده چې زه چونکې په خپل کور کې وم او کور کې مې ټول سبقونه ووی هغې سره په مدرسه کې هغې زما لپاره دغه حدیث شروع هم کړل. بیا د هغې په وجه چې ما زه فارغ شوم نو ما ته ځان مولا هم نه ښکارېده. وجه دا وه چې په هغه حال وم چې په کوم حال وم، بس هغې سره په خدمت کې وم. ما 10 کاله مسلسل د خپل پلار سره یو ځای تیر کړي دي په دغه اخري دور کې. نور خو ډېر وخت او تر سره مې هم ډېر وخت تیر کړی دی. نو د دې وجې چېرته د درس دپاره د تلو سوچ مې هم نه دی کړی. صرف هغې سره به هم د هغې تر وفاته پورې زه هغې سره وم او بیا دا ذمهدارۍ راته حواله شوې د خانقاه شریفو د مدرسې. صحیح 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 صحیح. حضرت مونږ ګورو چې تاسو د تصوف د میدان شهسوار یې په نن سبا وخت کې، خصوصا دا ګڼم چې یاره د شاه منصور او بیا د صوابۍ د خاورې دپاره دا یو نیکبختي او خوشبختي ده چې ستاسو غوندې ستاره ولا الله تعالی ورکړې ده. د بیعت تعلق مو چا سره دی؟ هغه مې هم د خپل والد صاحب سره، خپل تره راته هم اجازتونه راکړي دي، والد صاحب راته هم راکړي دي.
او د هغې نه مو د بیعت تعلق او د هغې د بیعت تعلق د مدینې منورې شیخ العرب والعجم مولانا عبدالغفور عباسي رحمت الله علیه سره هغه هلته مدفون دي او هلته کې هجرت کړه زه د هغې د خپل والد صاحب نه راته د وفات نه لږې ورځې مخکې اجازت په دې سلسله نقشبندیه کې او قادریه مبارکه کې ملاو شو. ښه جي ښه ماشاءالله. حضرت تاسو خو چونکې د کور خلک وي د والد محترم سره داسې د تر محترم سره څنګه چې هغوی تاسو د هغوی تذکره وکړه او یقینا چې هغه ډېر لوی خلک وو اوچت خلک وو نو د هغوی که داسې څه کرامات د هغوی نه ظاهر شوي یا داسې د هغوی کوم نورې علمي داسې کارنامې که دغه مو راسره شریکې کړي نو مننه وي. داسې خو ډېرې دي څه کتابونه هم به راغستې وي څه مونږ ته هم یادې دي خو د هغې کرامت به زه دا ووایم چې د هغې ژوند د هغې کرامت و د هغې دواړو ژوند چې و هغه د هغې کرامت مو یعنې دومره پابندۍ سره ژوند تېرول چې دی او 1 کال نه 10 کاله نه 20 کاله نه هغه یو ورور چې دی نو هغه 15 کاله درس کړو بل 15 کاله درس کړو په دغه 15 کاله درس کې د هغې نه څه قسمه داسې یو خبره نه ده راغلې چې هغې دې درس کې کټوالی راغلی وي منقطع شوی انقطاع راغلی وي. دویم د هغې اعمال داسې وو چې لکه تهجد به یې کول نو هم همیشه یې کړي دي که درس یې کړی دی هم همیشه یې کړی دی که د مسجد او د خلکو خدمت یې کړی دی هم همیشه یې کړی دی. لوی صفت د هغې استقامت او د هغې مستقل مزاجي وه په یو حال وو او په یو حال د دې دنیا نه تللی دي. کرامت خو ډېرې دي د هغې د مشر زمونږ شیخ صاحب چې و زما تره هغه مشر و د هغه مستجاب الدعوات و حقانیه کې هغې شیخ الحدیث و کوم علاقو کې به چې باران نه کېدو نو هغه خلکو طالبان به خبر شو د خپل کلي نه خط په ذریعه باندې بیا وروسته ټلیفون هم شو نو هغوی به هغې ته ووایي چې یاره مونږ ته دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ علاقه کې باران وکړي وي یا الله د دوی په ملک باندې باران وکړي هغوی وایي چې فوراً به مونږ ته اطلاع راغله چې باران الله تعالی وکړو او نور هم داسې ډېر د والد صاحب خو ډېر کرامات وو بس دغه ده چې زه خو هم لوی کرامت دا دی چې مونږ نه اهله ومو او نن په جومات کې ناست یو دا هم د هغې کرامت دی د هغې ډېر لوی کرامت و ډېر برکت و دا چې څه تاسو وینئ دا د هغې د وفات نه وروسته وشو دا یې ډېر لوی کرامت دی. دا تلکان تاسو ولیدله دا ټول نظام تاسو ولیده په دې کې د چا د قابلیت لیاقت خبره نشته دا د هغې یو برکت دی او کرامت دی چې کوم ځای ته یې کتلي دي هغه ځای کې الله تعالی آبادي راوستې ده دین یې خور کړی دی چې چاته یې دعا کړې د هغې الله تعالی ښه کړي دي. ماشاءالله حضرت مونږ د خانقاو کته چې ډېره په غټه رقبه باندې پرته را بیا آبادي ماشاءالله ډېره ښکلې شوې ده نو د آبادۍ په لحاظ سره خو مونږ تعمیر وکړو چې ډېر فعال دی دغه رنګې حضرت باطني لحاظ سره خانقاه چې کوم دی نن کم په اعمالو کې مصروفه ده یا څومره خیر ترې خورېږي. نو دغه خبرې خو به خیر زه وایم چې تاسو خپله ومو بیا به وګورئ بیا کتابونه به هم راغستې وي په هر حال د هغې د وفات نه وروسته هم د هغې په طریقه باندې ما خپله اکشان طریقې سره ختمات لکه اوس موږ ختم وکړو او د ماسپښین د لمونځ نه وروسته ختم خواجګان نو دا معمول دی باقي د هغې وفات نه وروسته بیا د خلکو رجوع نور هم سیوا کېده دا هم د هغې هغه برکت او د هغې هغه فیض او کرامت او دې ته کرامت بعد الوفات وایي دا څه چې دي. بیا رمضان کې به هغې اعتکاف کو ما هم شروع کړو لکه طریقې سره یوازې کېناستم نو خلک رالل شعر کېدل نو 200-300 ته ورسېدل بیا چې سیوا شو موږ ورپسې بیا بل ځای ته لاړو هلته یو مدرسه له معنې راکړې هغې کې کېناستو هلته غټ جومات و هلته بیا نه ځایېدل نو الله دا جومات راکړو نو تېر کال زما په خیال لکه محتاط اندازې سره چې صرف په درستخان په پېشمني کې خلک کېناستل نو هغې نه به موږ اندازه لګوله نور خلک نه نو 4.5 کسان مستقل په اعتکاف کې ناستو 4.5 کسان 4,500 صحیح د هغې نه علاوه حضرت تاسو هفتوار شبي جمعه وي د جمعې مجالس وي هغې ته د لرې لرې نه خلک راځي لکه اوس په دې 13 جمعې په شپه ما خیال وکړو میلمانو ما سره چې کېناستل نو پکې د دیرو د سوات د مانسیري ابټاباد او د پیښور د دې تقریبا 40 پورې علما او طلبا او میلمانه راغلي و دلته کې نور 2.5 جدا دي د دې علاقو لکه پیښور مردانه د دې علاقو شبي جمعې لم راشي د جمعې مجلس کې هم راځي مونږ خو دغه اندازه نه لګو چې څومره خلک رالل خو دا خو مې ستاسو د دې سوال په جواب کې وي. صحیح حضرت مونږ اکثر ستاسو بیانات کې ګورو یا ستاسو د خبرونو اندازه هم کیږي چې تاسو ادب سره ډېر ذوق لرئ نو دغه ذوق مو ادب سره څنګه پیدا شوی دی؟ کور کې بس دننه د مونږ مشرانو کې داسې څوک چې شعر او ادب سره به تعلق ساتو ولی حق ممتاز صاحب اوس هم ما ډاکټر صاحب ته دغه خبره کوله نو هغه یو ښه شاعر
د هغې په بنا او هسې هم زمونږ ورور دی مشر مفتي صاحب مفتي اعظم افریقا دی مولانا مفتي رضا الحق صاحب او په ټوله دنیا کې الحمدلله د هغې ډېرې فیض خورېږي فتاوی ډېره غټه ده په پښتنو کې دغه لومبنی مفتي اعظم دی چې په افریقا باندې یا په ټولو یورپي ممالکو باندې مفتي اعظم دی پښتنو کې دا الحمدلله دا اعزاز دی سیمې ته حاصل دی که لکه څوک نه خبر نو هغوی به هم خبر شي د هغې په حواله مې ووایي هغوی مو ډېر ښه شاعري کړې ده پښتو کې هم شاعري کړې ده په افریقا کې یو شعر ویلی دی نور غزل هم دی خو یو دا ده چې زه رضا د انتظار په بلای ناست شم هسې نه چې شم ګزاره لږ خو راشه د وطن باغ بهاره لږ خو راشه د وطن باد بهاره لږ خو راشه د زخمي زړګي قراره لږ خو راشه. هاي زبردست زبردست زبردست. حضرت په 21مه صدۍ کې تصوف څومره متعلقه دی څومره ضروري ګڼئ د انسان د روحانیت لپاره؟ نو په تصوف باندې به زه دا ووایم چې تصوف عمره اهم شی اوس دې وخت سره بل څه نه دی او که څوک ووایي چې د مستحب دی که سنت دی نو سنت هم دی مستحب هم دی خو اوس د فرض په درجه کې دی لازم دی چې د هر انسان اصلاح وشي په دکان کې یو دکاندار ناست دی په بازار کې یو تاجر ناست دی په دفتر کې یو ملازم ناست دی یا افسر ناست دی هغه زموږ مدرسې ته نه اوزګارېږي چې هغه مدرسې ته راشي سبق ووایي هغه له اصلاح په کار دی چې هغه د خپل میدان مصلح وګرځي او دویمه دا چې هغه هلته کې خپل ژوند صحیح تیر کړي نو د هغې دپاره خانقاهي نظام ډېر ضروري دی او الحمدلله مونږ ته یو اثرات هغه مونږ ته ښکاري خلکو ته خو خود ښکاري مونږ ته هم چې کارګزاري وارول شي نو ډېر د خلکو فرق راځي دلته خو اکثر الحمدلله نوجوانان راځي سټوډنټان ډېر زیات وي په خپل سمې راځي د یونیورسټو یو سټوډنټان وي هغه چې د نو بسترې راغستې وي دلته لس ورځې تېروي یو میاشت تېروي ډېر ضروري شی دی. صحیح حضرت کم خلک چې بیعت کوي نو هغوی لپاره د بیعت لپاره د شیخ انتخاب څنګه پکار دی؟ اکثر خلک وایي چې یاره دې شیخ سره زه بیعت نه کوم د ده مزاج سخت دی یا چې کوم دی د ده مزاج خشک دی یا چې کوم دی دوی سره زه د زړه هغه راز او نیاز نشم شریکولی نو تاسو څه وایي په دغه حواله چې څنګه شیخ انتخاب؟ بنده پیران ډېر شو نو د دې رواج هم کیدی شي اوس پکې خلک ځان له چاڼ کوي که نه ښه دا ده چې بس بنده خپل ځان ته وګوري رسایۍ ته وګوري خپل مزاج ته وګوري ښه به دا وي چې هغه د خپل شیخ انتخاب کوي نو هغه د زړه په مینه باندې وکړي چې کوم ځای کې د ده د زړه مینه وي دې ته مونږ استخاره وو هغه استخاره دې وکړي بیا د هغه ځای کې بیعت وکړي د صحیح عقیدې پیر سره د بیعت وکړي ځکه چې صحیح عقیدې پیر دا ډېر ضروري دی. صحیح حضرت اخیری پوښتنه به لرم د مادي نړۍ مادیت پسنده ځوانانو ته او پیغلو ته به څه پیغام ورکوئ؟ دغه بچي او بچیانو ته دغه پیغام ورکو چې څه سکون دی اطمینان دی نو هغه الله تعالی په خپل ذکر کې ایښی دی او په خپل دین کې ایښی دی دین طرف ته راشئ او دلته هر څه شته مینه به تاسو ته له ټولو نه ډېره دلته ملاویږي محبت به درته هم په دین کې ملاویږي سکون به درته هم په دین کې ملاویږي څه مینه چې ده نو هغه په دې کې پرته ده او نور هلکان دي یا جینکۍ دي هر څه به وکړي خو ډېر به ستړي شي خو سکون به بل ځای ونه مومي بغیر د داسې ځایونو نه چې هلته کې څوک ناست وي او هغه وي یو شعر هم داسې شته د پارسای شعر دی تو اے بیمار درد دل مسیحا را چه می گویی تو اے بیمار درد دل مسیحا را چه می گویی طبیب مهربا اینجا دوا اینجا شفا اینجا ته تپوس کې زمانه چې ما ته به د دې زړه د درد دا دوایي او دغه به کوم ځای درمان میلاو شي نو دلته راشي یو طبیب هم ناست دی مهربان دی دوایي ورسره هم ډېره ښه میلاویږي او شفا هم الله په دې کې ایښې ده خانقاه د شفا دکان دی څوک چې ورته راځي بې پیسو به ورته انشاءالله شفا میلاویږي. بالکل جی بالکل. حضرت یو وارې بیا زه ستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې زموږ او د همراز پوډکاسټ په نوم کې ډېره زیاته مننه کوم. ستاسو د همراز پوډکاسټ دی او زما د په نیز باندې دا یو ټي وي دی دا خلکو ته یو پیغام ورکوي او ستاسو زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله کړم چې تاسو په دې مادي دور کې دې پسې ګرځئ چې خلکو له سکون ولټوئ خلکو ته مینه ورکوئ خلکو ته محبت ورکوئ موږ هم دغې ته ناست یو تاسو هم دغه شان کوئ نو الله دې ستاسو د کار کې نور او برکت واچوي ملګري مو الله ټول خوشحاله کړه الله مو ډېر زیات ښاد او آباد ساته
ډیره مننه. یو جهان مننه. بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا زموږ ډیر خاغلی او محترم ملما شیخ الحدیث حضرت مولانا اعزاز الحق شمس زماده طرفه بدغه یو پیغام وی چې نن سبا په مرګري کاغذ ځوانان دي ک پیغلي دي ک سمره د مادي نړۍ مادیت پسند خلک دي نو هغه چې کوم دي نن سبا د ګریټ ډیپریشن شکار دي د پریشانی شکار دي هر طرف ته فتنې فساد دور دي نو کم خلک چې غواړي چې رماته د راحت ملو شي سکون ملو شي نو بالکل د حضرت در او ور باندې حاضرې دي شي د حضرت د طرفه چې کوم دي هغه تبا هغه مینا هغه محبت هغه سکون بد پدې خانقاه کې هغه ته ملاويږي موږ خپل هم چې کوم ډیر زیات کیفیت او هغه سکون راته ملو شو تربل پودکاسټ پر خپل قربا محمد صدیق همراز لور کی اجازت خاد آباد بریالي راته اوسې د الله پامان.